ګیلمان په رابطه باندې کمنټونه کوي. ګیلمان څه ده؟ زمونږ او ستاسو مسلمان ده، افغان ده، پښتون ده، خوږ ژبی شاعر ده او فامیل لري، بچي لري، په هیڅ چا ملاکه مرګ، درد، زخم لورېږي. بیا بالخصوص په داسې خلکو باندې چې هغه ولسي محبوبیت لري، په لر بر افغانستان کې مینوال لري. د هغسې خلکو خو بیخي نو له ټولو خلکو مې هیله دا ده چې کله مو دښمن سره بیا لږ دښمنۍ وي، خو چې داسې حالت پې باندې راته اول دعا د صحت ورته کوئ. دا د پیغمبر علیه السلام خصلت وګوره. هغه ښځه چې کله مریضه شوه دی پوښتنې ته لاړ، دی به جومات ته جمع ته په لاره به یې ازغي پې اچول. او مسلمان هم نو دا خو زمونږ او ستاسو مسلمان ورور د الله پاک د دین خدمت ترې واخلي. موږ به دعاګانې ورته کوو، نفرت ته د پای ټکی کېږدو، داسې سیاست مخ ته نه کړو، داسې پالیسي، داسې پیغوریزې خبرې چاته ونه کړو چې هغه د درد او د مرګ سره د لاس او ګرېوان د فامیل به په څه حال هغه بچی د یو لور عکس په غېږ کې ماشومه د لورې پیدا سوی دی، څه د 8 ورځو. تاسو باور په خدای وکړئ، د ما هغه هېڅ له یاده نه وځي، له ذهن نه مې نه وځي. ما یوه ورځ ورته ټلیفون وکړه، دی څه له بندیخانې نه راخوسې سو، یو خبرې مې سره کولې، دی داسې په لار روان و، ستړی مال چېرته ځې؟ وایي جامې ته صرف 3 دقیقې پاتې دي او ځان جامې ته رسومه. کېدای شي الله پاک یوه دعا قبول، کېدای شي په دغه وخت کې الله پاک باندې رحم وکړي، ګناهونه یې معاف کړي. انسان له هر رقم حالت سره مخ کېږي. د آخرت د جنت دروازې په چا مه بندوئ او مه ناامیده کېږئ چې دغه سړی داسې ده. د انسانانو آخره خاتمه دا مستوري دي، دا د هیڅ چاته نه دي معلوم چې مبین مو په آخر کې څه کېږي. خدا ناخواسته جهنم ته لاړ نه سي. احمد او محمود مونږ ولید تاسو د جهاد رهبران چې په لمنې منځ کېده ټوپک هم پسې راوانه اخیستل، د امریکانو تر څنګ ونه درېدل. هغه خلک چې ټول عمر یې په کفر کې تیر شو، په آخره کې کلمه ونه ویلې، لاړل نه، معصوم نه شول، ټول ګناهونه. ګوره الله تعالی په کافر ته چې کلمه ووایي ټول ګناهونه ورته معاف کوي. هغه څوک چې منځ کوي، جمع کوي، پابندي کوي، انسان د ډېرو خطاو سره مخ ده او هیڅ څوک د چا له باطن نه نه دي خبر، د چا له زړه نه نه دي خبر. بسې فکر مه کوئ چې دا جنت او دوزخ دغه ټکټونه دا په جب کې مه ګرځوئ. خیر ده، راځئ لږ د مینې غېږه خلاصه کړئ. زه نن ما په ټویټر باندې د ځینو خلکو ټویټونه ولیدل، یقیني دردونکی حالت ده. ستاسو ورور وي، ستاسو د تره زوی وي، ستاسو د فامیل غړی وي، د دغسې یو حالت سره مخ شي او یو څوک ووایي چې بیته شي، یو څوک ووایي په بغارو مړ شي، یو څوک ووایي هغه ژوندی دی ورته وایي مړ شي، او څه وایي چې مړ کېږي. نو دغه شی مه کوئ. یو پښتنه مور، یوه پښتنه خور، یو پښتنه لورکۍ، یو بچی به نن په څه حالت د خپل پلار دپاره. نو خدای پاک دې په ټولو وطنو کې امن راولي، بالخصوص په لر او بر افغانستان کې دا زموږ خاوره ده. که چېرته یا ورته موږ دا خبره کوو چې موږ مسلمانان یو، موږ پښتانه یو، موږ افغانان یو، هغه خاوره خپله ګورو، بیا څنګه په یو افغان بچي باندې دومره توهینامیز خبرې کوو چې ټول دعا ورته وکړئ. دی په موږ او تاسو باندې حق ده. ټول مریضان د اسلام د الله پاک روح کې، د هیڅ بچي پلار د الله پاک نه اخلي. خدای د هیڅ افغان بچی نه یتیم کوي. تر دغه دا 20 کاله چې دا زمونږ په مرګونو باندې خلک خوشحاله کېدل، په موږ او تاسو څه تېرېده؟ زندانونه په موږ او تاسو ډک نه وو؟ تاسو باور وکړئ چې هغه هېواد، هغه وطن زموږ محکوم ده. هغوی خپل ژوند په خپله خوښه نشي کولی. هر 15 کاله بعد د وحشي او ناپاک او یو پرځېدلي ځواکونو لخوا باندې ظلمونه کېږي، مهاجر کېږي، کورونه یې ورانېږي، سرمایه یې له منځه ځي، اشتباهات له هر چا نه کېږي. راځئ څنګه چې د الله تعالی حکم ده، څنګه چې د پیغمبر علیه السلام سیرت ده، هغه ته لږ کتنه وکړو. علم خدا معنا نه چې ته علم وکړو ته جنتي سې، علم د عمل غواړي. ته له الحمدلله نه تر ولدوالینه پورې په دغه آیت د قرآن باندې چې عمل وکړې، ته فکر وکړه د چا په مرګ، د چا په درد، د چا په زخم باندې به خوشحاله نه سې. زه به صحیح ده مخالفین لرم، خو زه تر شا یو فامیل هم لرم.
زه یو 3 کلن زوی هم لرم چې بې مانه باور په خدای وکړه چې دا اوس زه ترې نیوجیر ته لاړله ما سره یو ځای ګرځي دغه بندیخانې نه وروسته یو رقم زړه یې په ما پورې تړلی دی چې معمولي خبره چې دا مې بندي کېږي دا مې بندي کېږي یو میلمانه راشي دا مې بندي کېږي یقین اوسه د ما دپاره ځورونکی ده همداسې هر څوک اولاد لري تاسو به هم بچي لرئ تاسو به هم فامیل لرئ د کافر په مرګ مه خوشحاله کېږئ مسلمان خو پرېږده ستا د قوم او ستا هډوکی او ستا لاس دا پرېږده هغه که بد کوه ته ښه کوه خدای پاک به یو ورځ هغه دې ته برابر کړي چې د تا له ښو اخلاقو نه هغه متاثره شي ضدیت مه کوئ تعصب مه کوئ سم پرستي او قوم پرستي مه کوئ د چا په مرګ باندې قسم په خدای خوشحالي دا ډېره بده خبره ده موږ تاسو ولیدل ما څه درته ویل چې هغه خلک چې د روسانو امپراتوري یې ماته کړله نن ما او تا پې باندې تو او لعنت ولې وایو د خلکو وینې یې تویې کړلې له کفارو سره ودرېده له پرون کرملین سره جنګ کوه له سپینې ماڼۍ په څنګ کې ودرېده ډېر داسې خلک زه پېژنم چې هغه د امریکانو ترجمانانو اماتوبه یې وویستله شهیدان هم شول آخر خاتمې د چا په معلومې نه دي خیر درته بیا درته عذر کوم د جنت دروازې د چا په مخ باندې مه بندوئ د الله تعالی له رحمته څوک مه محروموئ دا جنت او دوزخ زموږ او ستاسو په لاس کې نه ده دا دین نه ربړ مه جوړوئ چې هر خواته د تاسو خوا کوي هغه خواته یې تاوئ بس د کفر او د اسلام ټاپي دي دغه حالت سبا په ما او تا روان ده په بل روان ده زموږ او ستا موږ ټول مظلومان یو د موږ د پوښتنې څوک نشته موږ ټول بیچارهګان یو تر شا فامیلونه لرو زما تر مرګ وروسته به پوهېږي زما فامیل باندې څه تېرېږي د یو چا چې په کور کې 3 کاله 2 کاله سپی ساتلی مړ سي څومره پرې خفه کېږي انسان خو پرېږده نو دغه لنډې خبرې مې وې چې هره ټاپه په ما لګوئ زه نه نیشنلیست یم نه د منظور پښتون د ډالې یم خو لږ صبر وکړه حاجي صاحب دومره پوښتنې کوې د بل شیخ نه یې کړه نه د منظور پښتون د ډالې یم نه وروره ګله سیکولر یم نه باغي یم افغان یم د دې هېواد یم مسلمان یم 40 کاله په انقلاب کې تېر شول په انقلاب کې پیدا شوی په انقلاب کې لوی شوی ښه ورځ خوشحاله ورځ مو نه ده لیدلې زخمونه مو تازه دي یو سړی چې په خپله زخمي د بل په زخمو څنګه خوشحالي کوي د یو سړي خپل له وجود نه چې وینې څاڅي د بل د وجود وینو ته څنګه خاندي زه دې ته حیران پاتې یم راځئ دغه نه تېر شو لرې فکر وکړو دا ځوانان دي دا خلکو به تېرویستلي د ما او د تا ذمهواري څه شي ده چې دغه خلک پوه کړو دا خلک سمې لارې ته راوبولو دعوت ورته وکړو دا ونه کړو چې د جنت دروازې د خلکو په مخ باندې بندې کړو دا نن سبا په اسلامي نړۍ کې څه حالت روان ده موږ او تاسو د یو جان بولټن په یو ټویټ باندې ګډېږو چې هله بیا به افغانستان ته جنګ راولي جګړه به وي او بل به مو له ګرېوانه نیولي او مخالف ته به اسلحې ورکوي دا به کوي هغه به کوي وګوره د موږ او تاسو تر دغه امن څوک نشي زغملی اوس هم موږ ته خلک د جګړې دامونه ږدي دا اوس ما او تا ته د دې په خاطر باندې چې یو بل له ګرېوانه ونیسو پیسې مصرفوي په میلیاردونو ډالر مصرفوي ولې فکر نه کوو ولې د بل چا د جګړې